زنانه د سړی به تور مثال هغه ته عام د خون معلومي یا د قشان د غرغري د وې د هغه خپل کې واچول اوس په دې روزه برباد ده غیر برباد ده نو اهل علم دا خبره فرمایي چې کله به تور مثال د توعام هغه خون د معلومي ضرورت او تراغه په دې طریقه باندې چې تیر نه کې سمانعات په کې بالکل نشته امام بخاری سے په خپل صحیح اول جل کې باب ذکر کړي باب اختصار الصائم باب ثابت ده بیان دي کې چې سړی روزدار د غسل کوي او په دې وخت کې عبد الله ابن عمر جامل هم دکړه او په خپل ځامن واچول او هغه روزدار عبد الله ابن عباس فرمایي سمانعات په کې نشته عبد الله ابن مسعود فرمایي سمانعات په کې نشته نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په دې باب ذکر کول کې اشاره کړې ده خبره چې دا پروګرامونه به کې جایز دي ارچې د غرغره دوی د غیر سره په صورت حالي هغه ماتون کې نه ده خو لیکن قانون دا دی چې انسان دغه نظام وساتي کې دي چې تیر نشي ځکه حدیث کې راځي چې الا ان تكون صائمان خو کدا پیږي بده باندې چې حدیث اندازه کې نه کوم چې د تیر شنو بالکل جایز سمانعات په کې نشته یو سړی به تور مثال هغه دی خلیلا یا پوجلا غبار داخل شو دوړو یا د قشن ګرد بل شي نو په دې باندې روزه نه ماتيږي ځکه د انسان په اختیار کې دي نه ابن حزم رحمه الله په محلات سلورم چې په دې باندې بحث ذکر کړی دی بل مسله یو سړی به تور مثال هغه پوجا کې چې کوم مواد دي خلم دا تیر کړه یا سینې چې کوم شی راوځي بلغم نو کدا بالفرج او تقدیر اذن غیر اختیاري دي شو سمانعات پکې نشته علماء لیکلي خو کوي واري وېستو دغه نه ورسه به تیر کړه دا نو ګنده کار وکي به روشه د ماتره ځکه بار نه یو شی داخل شو او منفذ باندې داخل شو فتاوی رمضان هغه کې دا باس کړی دی اې دې سره به خو کې دا مثلا یاد ساتي او سړی د شپې جواب کړ لیکن صبح صادق چې کړه راتلو د غسل نه کړي اوس دا غسل چې کوي طبعا د روزه په برید کې کوي حق کې کوي دغه دوه حدیثونه راغلي دي یو حدیث د معنی دی ابن ماجه کې روایت دی او بل حدیث امام بخاری سے تعلیقا د ابو هريره سره راوړل دی چې دا جائز دی تطبیق د شری چې حدیث د عائشه رضی الله هغه اسند د په نسبت سره هغه د منع ولا مره دا کار جائز دی دویم حدیث ابو هريره سره منسوخ دی دریم د ابو هريره سره دروي په خپل مورید لیند کله د فضل مورید لیند کله د اسامه مورید لیند په دې باندې دا خبره غاډه وړه شو او څلورم ابن حجر اسقلانی فتح الباری په څلورم جلد کې دې شي چې دې کې دوه خبرې دي قصدن که څوک دا شی ورسته کوي نو به دې وخت کې دا ناروا ده او که چیرته غیر قصدن ورسته کوي نو دا به جایز دی اې دې سره به خو کې وسو بل مسله یو سره حجامه لګي خر لګي به دې روزه ماتي کنه ماتي کی به دې ګډ احادیث راغلي دي امام ابو داود ابن ماجه دارمی د شهزاد رضی الله عنه روایت ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کسول ورته ویل چې څوک کر لګي دا غم روزه ماته جانب مقابل مصحح حدیث دی بل طرف باندې عبد الله ابن عباس روایت امام بخاری شپ ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کر ولګو روزه دارو اختلاف علماء د تطبیق د شي کړی دی وې دا یو منسوخ دی چې ویل دی دا معنا چې بده کې دراجهت خبره ده د غیر راجهت قول راجه دا چې بالفرض او تقدیر کې شریک کړو ولګو په دې باندې روزه ماته نه دا صاحب د مرعات پر شپږم جل کې په دې باندې وګد بحث ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سړی لوي چې هغه چا شریک کړو ولګو دا غم روزه ماته جانب مقابلم وی انت خبره بنا د مجاز باندې اې دې سره په دې خو کې بل مسله یو سړی دغه د بدن نه به تور مثال دان دی وینیوالو روزه ماته راکماته نه ده چې موږ قیاس کوو په کر وینه باندې تر روزه ماتي کې دلته ماته چې سیدا ونه شي بدینه ماتي وینه لګ د زیاده زګ د اختیار کې نشته او کدا وته د په اختیار باندې ام پکې نشته کته موږ قیاس کوو په تور مثال په جانب مقابل حجامه باندې نو موږ ورته دا قیاس په غیبه قیاس مال فارق دی وجه دا چې یو په دینی احکاماتو کې د قیاس ضرورت شته دی نه قیاس لپاره د ضرورت دی ضرورت دی دویمه قصه کې اختلاف چې روزه ماته لور باندې کنه د ماتي په حجامه باندې قول راځي دا چې ور باندې ماتي ګینه نو څنګه دې قیاس په غیبه باندې کوي دې سره به خو کې بل خبره یو سړی دی روزه ده قصدن ګناهونه کوي اې د روزه ماته شروع کړه قشن د اجر کم دی نو په دې کې دوه قول دي اول به دومره او چې د روزه خلک به دې لپاره چې تقوا پکې راشي ابن حزم رحمه الله فرم مسلک داري وی چې په دې وخت کې اره ګناه چې د وکړه اې د روزه ور باندې ماته شوله څلورم جلد ور باندې وګد بحث کړي دي او به استدلال کړي په روایت د امام مالک چې موتا کې ذکر کړی شوی امام بخاری ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دروغ پرې نه خو دی پرې نه خو الله رب عزت فرمایي ما ورته څه ضرورت دی بعض علماء دا خبره ذکر کړي چې سندن هغه روایت ضعیف دی ځکه سليمان او د عبید پر مابین کې انقطاع ده مسند احمد کې روایت دی پنځم جلد کې خود دومره خبره به وکړو چې قول راجح په دې کې د جمهور دی مات نه ده لیکن اجر کم دی دلیل پیښ شری په سفر کې بعضی ملګرو روزه ونیول او بعض ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غچا بارک یو چې روزه نیولې اولایک العصاد دا ګونګاران دي نه دي خدا مانه چې روزه غیر